ملګری سوال کړل چې زما ډیر شي مزونه قضا شوی دي، یعنی تقریبا 15 شپږ کاله مزونه زما قضا شوی د دې قضا کولو بس طریقه وي. دا ملګری سوال کوي چې زما تقریبا د 14 کالو په عمر کې زه بلوغت تر رسیدلم، دا غي نه بعد اوس زما 20 کاله عمر دی او په دې درمیان کې ډیر شي مزونه زما قضا شوی دي. ما کړم نه دی توجه مې دوم نه کړی او د دې پورې وی چې سو روزي بچا زبر جنابت په حالت کې به نه پاکي په حالت کې لمبل به مم نه سره. نو دا ملګری اوس دا سوال کې دا ځوان دا سوال کې چې زه اوس می موضوع شروع کړلی په پابندۍ سره موضوع کوم، لیکن ما ته افسوس دغه دی چې کوم موضوع زمانہ قضا شوی دي دغه وسه طریقه وي. او ټول مخکنه خبره ده چې انسان کله بلوغت ته ورسی چاهه نارینه زنانه د هغه نه مخ کې په دې انسان باندې د الله حق نه وي، لیکن چې کله د بالغ شي چاهه جنې یا لکی د هغه نه پس د الله رب العزت څومره حکمونه دي هغه د باندې فرض شي. په دغه حکمونو کې چې کوم دي کلمه ده مونږ نماز روزه زکات حج دغه شانتي د موږ چې کوم دي نماز ته لګيږي موږ ته موږ پښتو کې دام په انسان باندې فرض شي. نو چې فرض شي نو بیا کله چې دې د موږ نه کې قضا کې نو دې به ګناګار وي. دا ضروري نه چې عمر به زیات شي دغه نه بعد کچې دې د موږ بیان نه کوي نو ته تبا ګناه ملاويږي. دا څنګه ده چې کله د بالغ شو چې په کم ورځ بالغ شو په کم ټیم کې مثال طور پر د ماسپخین بالغ شو ماسپخین په ټیم یا د ماسپخین د ټیم د مازیګر د ټیم داخليدونه مخکې د بالغ شو نو د باندې داغه ماسپخین موږ چې کوم دی په د باندې فرض دی بده کوي زر به غسل کې د غسل نه پس چې کوم دی بیا سګي دی بیا موږ کوي هغه ځکه چې دا په د باندې فرض شو او بهتره دا ده ځکه اسلام دا غوي چې د مخکې نه تاسو موږ نه کوي چې کله د وو کالو شي بچی چې کوم دی هغه ته موږ ځکه موږ باندې غوړه واړوي نو دا د مور خپل ځمېداري جوړيږي چې هغه خپل د بچو تربیت کوي موږ ته ځکه او په موږ باندې راوړي او کچري مور خپل داسې تربیت نه کوي د وړونو په دې حواله سره به دا مور خپل نه غوړي سوال کیږي د قیامت پر باندې. بهرحال اوس دې بلګری سوال کړل دا شان دي بشمار خلک داسې چې هغه دا شان دي د غفلت شکاری کو شروع کې پته وتني، لیکن روستي چې کلا لګ سمجھ راشي او پته تو لګي چې دا خو ډېر د ګناه کار لري یو مس قضا کول باندې دومره عذاب دی دومره عذاب ملاويږي چې سو کاله بده په جهنم کې سوزي. نو بیا ظاهر خبر دی انسان ته بیا مخ کې چې کله پته ولګي دا پته مخ کې پته لګي د مخ کې دي پکار دي، لیکن بهرحال انسان غفلت وشي نو کچري دنه ډیر شي مزونه قضا شي څنګه چې دا ملګری چې 15 شپږ کاله چې کوم مزونه د زمانہ قضا شي دغه به طریقه سوي. نو دغه طریقه دا چې خپل چې مزونه دغه تاسو په ټیم باندې کوي یعنی سار ماسپخینه خو ظاهر خبر دغه باندې قضا کوي، لیکن دا چې کوم مزونه دي دا روزانه کوشش دا کوي تاسو په یو ځبانه 15 مزونه یو ځبانه کولای شي لکه د سار د ماسپخین د مازیګر د ماخام ماسوتن دا تاسو په یو ټیم باندې کولای شي یعنی ماسپخین ټیم شو یا مازیګر ټیم شو یا ماخام ټیم شو یا د شاندي ماسوتن ټیم شو په یو ټیم کې کولای شي، لیکن زنه ته اسانه طریقه دا خیمه پایږي تاسو ته اساني چې کله تاسو یو مسکوي لکه اوس د سار مونږ د سار مسره تاسو روزانه یو مونږ راګرځوي لکه او داغي نیت پسنګ کوي ګوره په دا چې کوم تاسو دا منځونه راګرځوي په دې کې صرف د فرض چې کوم رکعاتونه دغه راګرځوي سنت یا نفل وغیرہ داغي قضا نشته. نو سار په موږ کې به تاسو رکعات قضا کوي 2 رکعات قضا کوي دا شانتي د ماسپخین چې تاسو کله موږ کوي نو باغ ټیم کې تاسو کوشش کوئ چې روزانه سلور رکعات د ماسپخین دغه قضا کوي دا شانتي مازیګر موږ کله کوي باغ ټیم کې سلور رکعات د مازیګر قضا کوي او دا شانتي د ماخام بهږي د ماسوتن بهږي د ماسوتن بهږي د سلور رکعات فرض سره 3 رکعات چې کوم ویتر ری واجب هغه دغه قضا هم کوي. په نورو کې ظاهر خبره ده سنت نو سنت او قضا نشي صرف د فرض او قضا ده او د واجب 3 رکعات چې کوم ویتر هغه واجب دي او د ماسوتن په مانځ کې چې کوم سلور رکعات تاسو کوي دغه سره به دغه ویتر هم قضا کوي. او ډېر شخړات او ذاته بوس کې چې دغه نیت پسنګ کوي نیت دغه تاسو کوي چې زما چې کوم د لکه اوس مثال ته پر د سار مستاسو قضا کوي دغه نیت وکوي چې زه دغه موز نیت کوم د سار هغه قضا چې کوم د ټول نه اخري یعنی چې ټول نه اخري مو زمانہ قضا شوی دی دغه نیت کوم نو دغه شانتي په دغه طریقه باندې تاسو روزانه دغه ترتیب جاری ساتي په هغه کې بس تاسو خپل چې کوم غو په ټیم یا دغه شانتي د قضا غ سلسله وکیم جاری وي دا طریقه تاسو مثال طور پر ک 3 کاله دغه شانتي تاسو نه قضا شوی مسلسل دغه طریقه اختیار کې ک سلور کاله شوی ک 15 کاله شوی ک شپږ کاله شوی دغه شانتي روزانه دغه ترتیب جوړ کړئ نو ان شاء الله تعالی په دغه کې بس تاسو خپل چې کوم غو په ټیم او قضا چې کوم دی هغه به کوم تاسو قضا کې دغه شانتي
چې څومره قضا منځونه دي تاسو په ذمه هغه به پوره شي. نو دغه اسانه طریقه ما تاسو ته وښوله. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.